یو مشهور حدیث ورته بیان کما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا دخل الانسان قبره، کله چې انسان قبر کې کېښودی شي، فان کان مؤمنا، که دا سړی مؤمني، احف به عمله، دا عمل ته ګیر چاپېره راتاو شي. دا ډېر ښایسته خوندور حدیث هم دی، د امیدونو او د یرې هم دی. دا مؤمن چې کله په قبر کې کېښودی شي، مؤمن کامیابي انسان، نو ده چې کوم اعمال کړي دي هغه ته ګیر چاپېره راتاو شي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم والصلاة والصيام، روجه، منځ او نور اعمال. قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة. دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. وی په ده پسې چې کله ملایک راشي، نو د دې مانځه د طرف نه پسې راځي، یعنې کوم ځای کې چې مونځ د ده خوا کې ولاړ دی، د هغه طرف نه د ملایک راځي، فترده، دا مونځ دغه ملایک منع کي، ده ته به څه نه وایي. ومن نحو الصیام، بیا پسې د روجې د طرف نه راشي، فیرده، بیا یې رد کي، ده ته به څه نه وایي، روجه ورته وایي، ده ته به څه نه وایي. دغه شان چې بیا نور اعمال دي، قرآن تلاوت یې کړی دی، اذکار دي، دعاګانې دي، عقیدې ده، منهج دی، دا ټولې خبرې پکې دننه دي. نو دا انسان مکمل الله بچ کړی دی په دې اعمالو سره. فینادیه اجلس، آواز ورته وشي کښېنه، دې مړي ته ویلی شي کښېنه. قال فیجلس، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دی کښېني. تپوس د ده نه دا وکړي ماذا تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وی د دې سړي په باره کې ته څه وایې، د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې ته څه وایې. هغه وایي من، څوک یادوئ؟ وی محمد صلی الله علیه وسلم، محمد یادوئ. ته څه وایې د باره کې؟ جواب ته ګوره. وی انا اشهد انه رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه ګواهي کوم د دې خبرې چې دا د الله پیغمبر. ملایک ته بل تپوس کي وما یدریک، تا ته څه پته ده؟ ادرکته، تا دی لیدلی و، په ژوند کې دی راغلی و، څنګه ته دا خبره کوي؟ هغه به ورته وایي چې اشهد انه رسول الله، زه دا ګواهي کوم چې دا د الله رسول دی. نو هغوی به ورته څه وایي؟ الله اکبر. چې کله دا جواب وکړي، ملایک به ورته وایي علی ذلک عشته وعلیه مت وعلیه تبعث، تا خو هم د دې خبرې په رڼا کې د ژوند تېر کړی دی او په دغې مړ شوی، قیامت په ورځ به هم په دې راپاسي. ګوره دا هغه سړی دی چې اصول یې پېژندلي دي، په تقلیدونو پسې نه دی روان. خلکو ویلي، خلکو نه، هغه وایي زه ګواهي کوم چې الله پیغمبر دی، پېژنم یې. ځکه موږ الحمدلله د اهل حدیثو او د سلفیانو او د اهل اثر او د حقیقي اهل سنت والجماعت غټ دعوت هم دغه دی چې د خپل پیغمبر وپېژنئ او توحید مضبوط راونیسئ، نو خپل رب وپېژنئ. نو موږ خو تاسو ته الحمدلله هغه بنیاد ښایو. رب چې دې وپېژندو، د دغې جواب به ورکړي چې رب دې څوک دی. پیغمبر چې دې وپېژندو، دې ځکې ګوره دې کامیابۍ ته. اسلام چې دې وپېژندو، په صحیح معنو سره بدعات او خرافات دې پرېښودو، د هغې جواب به ورکړي چې اسلام څه ته وایي، دین دې کم یو. موږ خو الحمدلله خلکو ته بنیاد ښایو. دا بعض وایي دوی د خلکو عقیدې خرابوي. موږ خو عقیدې جوړو د الله په توفیق سره. موږ د خلکو بنیاد جوړو د الله په توفیق سره. موږ کوشش کوو چې دا خلک کامیاب شي، په دنیا کې، په قبر کې، په برزخ کې، په آخرت کې کامیاب شي دا خلک. اوس تاسو څه خیال دی چې یو سړی ټول عمر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو لیونی او د هغه په حدیثونو پسې ګرځي او په هغې عمل کوي، او د هغې دپاره وهل ټکول خلک وله ورکوي، او د هغې دپاره خلک بېعزته کوي او د هغه په طریقه مضبوط رواني، دی به جواب نه ورکوي. عمر بن خطاب رضی الله عنه په مخ کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه چې قبر کې به 3 تپوسونه کیږي، د رب په باره کې، د پیغمبر په باره کې او د اسلام په باره کې. هغه یا رسول الله دماغ به زمونږ کار کوي په ټیم، یعنې موږ به په هوش کې کله چې دا سوالونه کېږي. وی یا رسول الله د ملایکو ته په خوله کې کاڼي کېدم، وایي چې زه د دې جواب نه کوم، زه به داسې جواب کوم. هغه مطمئن په ځان باندې په دې وځه کې چې ژوند یې په دغې تېر کړی و،
او چې په دې جواب نه ورکوم نو زه به څه ورکوم نو چې یو سړی ټول عمر د پیغمبر طریقه مضبوطه راونیسي او د هغې دپاره محنتونه او کوششونه وکړي نو الله یې په دغه ځای کې بیا کامیابوي ځکه ورته د ملایکو څه وي علی ذلک عشته تا خو د ژوند هم په دغې تېر کړی دی ستا خو په ژوند کې هم امام اعظم دقه و ستا خو په ژوند کې هم نمونه دقه وه ستا خو ژوند هم د دې سړي په طریقه و ستا شکل د دې سړي په طریقه و ستا لباس د دې سړي په طریقه و ستا ناسته پاسته د ده په طریقه و وعلیه مت او په دقې مړې وعلیه تبعث او قیامت پر ورځ به راپاسیم په دې باندې ها د دې دپاره ما تاسو ته حدیث وي وان کان فاجرا او کافرا دا قبر کې چې کوم انسان کېښودی شي که دی فاجري یا کافري جاء الملك وليس بينه وبينه شيء يرده ملائک راشي او د دا او د ملائکو په منځ کې څه شی نه وي چې هغه ملائک واپس کړي اعمال نشته ذهن هغوی ته ټول خیالي دي نو کښېنئ ورته وایي کښېنه ماذا تقول في هذا الرجل د دې سړي په باره کې ته څه وې وی کم سړی یادوي هغوی ته محمد صلی الله علیه وسلم یادوي نو هغه به ورته ووایي والله ما ادري زما دې په الله قسم ما ته پته نشته سمعت الناس یقولون شیئا فقلته خلکو به څه ویجو ما ورسره هم وایي ته علم دی که نه خلکو تقلید یې کړی خپل تحقیق یې نشتي دلایل ورته نه دي معلوم پیغمبر یې نه دی پېژندلی خو خلکو څه ویجو ده هم ویلي دي په دغې ژوند تېر کړی نو ځکه به ورته هغه ووایي علی ذلک عشته هم په دقه تورو تېرو کې دې ژوند تېر کړی دی وعلیه مت هم په دې مړ شوی وعلیه تبعث قیامت پر ورځ به هم دغه شان راباسي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په ده باندې بیا د قبر هغه عذاب شروع شي ناشنا عذاب بیا په ده باندې شروع شي دا حدیث اوږد حدیث مې تاسو ته دې دپاره ووایي چې شیخ رحمه الله وایي معرفة دین الاسلام بالادله پیژندل د دین اسلام په څه سره په دلایلو سره دا بعض موږ نه خفه شوي تاسو دلایل غواړئ نو دلایل خو به لازم وغواړو ځکه چې کار ټول په دلایلو روان دی ځکه که چېرته دا دلایل نه وی او دا سندونه نه وی په دین کې او تحقیق نه وی لقال من شاء ما شاء نو بیا چې د چا څه زړه غوښتی وي هغه به یې وي نه لکه زمونږ په ملک کې د بعضو مولیانو د تقریرونه سړی واوري که نه نو چې بس څه په خوله راځي هغه وایي چې څه په خوله راځي هغه وایي لکه عبدالازبکایي مولوي صاحب چې ته د شوروا خبره کړې نو برېک یې نه لګي د شوروا که ته څه فضایل بیانې او طبي فواید یې بیانې بیان کې یو حده پورې داسې چې اویا پیغمبرانو کتابونه وي اویا پیغمبرانو لیکلي دي وي او بیا دا چې د دوه پیرې ازمېږي او دې کې دغه او دې کې داسې نو که لږ نور دې پرېښودی نور یې څه وي والحمدلله چې موږ سره دلایل دا مسله ده نو موږ هغه ته څه وایو ودرېږه بریک ووه دلیل وښیه په دې خپله خبره د دې د لاسه دا مولیان نه غلي چې ګنې که دا خبره دې ورته نه کوو